د نیکو ښځو صفت بیانېږي. نیکې ښځې معنی دا چې دینداره ښځې، صالحه ښځې. د دوی یو غټ صفت بیان شو، قانتات، دا تابعداري کوونکي دي. او په اصل کې ګوره دا ښځه خاوند چې ویلی کېږي او دا رشته، دې کې دا معنی د تابعدارۍ پرته ده چې دا ښځه به د خاوند تابعداره، په دې سره دا رشته مبادی او په دې سره دا کور مبادي. او سوچ وکړه چې سبحان الله، الله څه حکیم ذات دی او څه پوهه ذات دی. که چېرته د نارینې تابعدار کړی وی د زنانه، نیکعمله زنانه اولنی صفت دا ذکر کړو چې داسې تابعدار، نو دا تابعداره د چا؟ دا تابعداره د الله، تابعداره د الله د رسولي. نو د دې د لاسه بیا تابعداره د خاوند، ځکه چې الله او د الله رسول هغې ته حکم کوي د څه؟ چې د خاوند تابعداري به کوې. خو دا یاده که د خاوند تابعداري دا مشروطه ده، تړلی شوې ده په دې پورې چې خاوند به دې زنانه ته د داسې څه نه وي چې هغه د شریعت خلاف وي. که د شریعت خلاف وي بیا به یې ښځه نه مني. وایي خاوند به خفه شي، الله دې کړي چې زړه یې وچ وي. حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. مخلوق کې خاوند هم دننه دی، مور پلار هم دننه دی، ښځه هم دننه، ټول پکې دننه راځي. حافظات للغیب، حفاظت کوونکي دي په غیب والي د خاوند کې، په غیب والي د خاوند کې. چې کله خاوند نه نو دوی حفاظت کوي د څه؟ د مال او د ځان، د خاوند د مال او د خپل ځان حفاظت کوي. بما حفظ الله، په سبب د دې چې ساتنه کړې د الله د دوی. دې کې یو تفسیر دا دی او دا ډېر مزیدار دی چې یعنې په سبب د دې چې الله ساتنه کړې ده د زنانو د حقوقو. یعنې الله نارینهو ته نه دي ویلي چې د زنانو حقوق ادا کوي، ویلي دي که نو چې الله د زنانو د حقوقو دومره ساتنه کړې ده، نو په کار د زنانه له چې د خپل خاوند د مال او د هغه د حقوقو ساتنه وکړي. یا معنی ده بما حفظ الله، په دې چې الله یې ساتنه کړې ده، یعنی چې الله د چا ساتنه وکړي نو هغه ساتلی شوی دی، چې الله یې نه ساتي نو هغه نه ساتلی کېږي. نو دا دویم صفت بیان شو. یو دا چې تابعدارۍ، دویم حفاظت کوي د خاوند د مال او د ځان. او حدیث کې نور هم نښې راغلي دي چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله شي، چې خاوند ورته آواز وکړي نو خبره ولاوري. تابعدارۍ، د خاوند د بچو خیال ساتي، د خاوند د مال خیال ساتي، که خاوند چې خفه شي نو راضي کوي. او داسې بعض نور صفات راغلي د دینداره ښځې. دا د زنانې ذمهواري ده چې دا به د خاوند د مال حفاظت کوي، که د خاوند کور کې یو که نه، او دومره ترې لګولی شي څومره چې دې ته ضرورت وي. او دغه شان دا به حفاظت کوي د خپل ځان، ځکه چې د دې سره د خاوند عزت تړلی شوی دی، د دې سره د خاندان عزت تړلی شوی دی. واللاتی تخافون نشوزهن،